د باجوړ په یو کلي کې یو چودري اوسېده چې د هغه سره یوه چیلۍ وه او دا چیلۍ یو جادوګره چیلۍ وه ځکه چې دې چیلۍ به کله کله د سرو زرو پچې کولې خو د چیلۍ دا راز صرف چودري ته او د چودري یو خاص نوکر چې د هغه نوم رحیم و هغه ته پته وه رحیمه چیلۍ دا دوه بچې نورې موکلي دا به بازار ته یوسي دا به خرڅې کړي او پیسې به ماله ټولې راوړي تا ته پته راځي ستا نه بغیر په بل چا اعتبار نه کوم په دې کلي کې یو بدماش هم اوسېده چې د هغه نوم ککې بدماش و او د هغه یو نوکر و چې د هغه نوم ګلخان و یاره نیکه حالت مې ډېر زیات خراب دي په جیب کې راسره یو روپۍ هم نشته یاره ګلخانه زه پخپله هم پریشان یم خو څوک هم دې کلي کې چا سره څه شته هم نشي واخلو تې نیکه یو خبره راته یاده شوه اورېدلې مې دي یو کس راته وی چې د چودري سره یو چیلۍ ده او د سرو زرو پچې کوي زه یم چې هغه ترې راپورته کړو نو ایله به پرې ژوند بدل شي دا دې څه وکړه ګلخانه ته رښتیا وې بیا خو پې بېګاله ورځه هو راپټه یې کتې او دغسې د شپې ګلخان د چودري کور ته د چیلۍ پټولو دپاره روان شو او لږ ساعت پس ګلخان ته د چودري په کور کې چیلۍ میلو شوه خو د چیلۍ سره کمره کې یو څوکیدار هم ولاړو خو ګلخان د مخکې نه د هغې بندوبست هم کړی وي نیکه دا وګوره که نه چیلۍ مې درله راوسته او ته بیا هم زما نه منې منم دې ګلخانه باید دا چیلۍ چې څومره پچې کوي نیمې به زما وي او نیمې به ستا یي په دې کلي کې یو ښځه او خاوند اوسېدل د سړي نوم جمال او د ښځې نوم رخسانه و یاره رخسانې څوک هم دومره ډېر پریشان یم کاروبار مې نه چلیږي او قرضونه م راباندې ډېر شو روزانه قرضداري دکان ته راځي او تنګوي مې او کنه سړیه دا به څه کېږي چې کار دې نه چلیږي او قرض هم دي د کور د خرچو به څه کېږي یاره ښځې چې دا قرضونه ختم شي که نه نور که لږې وي او که ډېرې ګزاره به کوو بیا خو دې قرضونو پریشانه کړې یله که رحیمه ورشه به چیلۍ دې ورته راوباسه چودري صاحب دا دې راولمې خو کله چې رحیم کمرې ته لاړ شي نو چوکیدار بېهوشه پروت وي او چیلۍ نه وي وای چیلۍ څه شوه چودري صاحب چیلۍ خو نشته او چوکیدار هملته بېهوشه پروت دی دا دې څه وګې رحیمه هله شا به زر لاړ شه چیلۍ ماله زر را پیدا که او دې نه پس رحیم لاړ شي کلي کې کوڅه په کوڅه وګرځي خو چیلۍ ورته میلو نه شي یاره چودري صاحب چیلۍ خو میلو نه شوه زه خو د کلي په کوڅو کې وګرځېدم خو چیلۍ مو نه لیده رحیمه لاړ شه په کلي کې اعلان وکړه چا چې زما چیلۍ پیدا کړه 2 لکه روپۍ انعام به ورکوم یاره نو یو ضروري اعلان ووایه د چودري صاحب چیلۍ روکه شوې ده او که چا پیدا کړه 2 لکه روپۍ انعام به ورکوي هلکه جماله دا خو سمه موخه ده چې دا پیسې درته میلو شوي نو دا قرض دې پرې ختمیږي او دې نه پس جمال کور ته لاړ شي او ښځې ته ټوله قصه بیان کړي سړیه داسې وی بیا خو زر ورځه څوک درنه مخکې نشي او دې نه پس جمال چودري له لاړ شي زما نوم جمال دی چودري صاحب زه خبر شوی یم چې چیلۍ د روکه شوې ده بس اوس ورځم او پیدا کوم یې داسې وې وروره نو بیا ګورې سله زر ورځه او چیلۍ پیدا که 2 لکه روپۍ انعام به درکوم نه داسې نه چودري صاحب 1 لک روپۍ راله اډوانس را او 1 لک په د کار نه پس راکړي آن دا والا 1 لک روپۍ خو ماله زر تر زره به چیلۍ پیدا که از زما ډېره خاص چیلۍ ده دا وګوره که نه ښځې 1 لک روپۍ مې ترې راولي او 1 لک په راله کار نه پس راکوي خو یاره ښځې زه اوس دې ته خفه یم چې دا چیرۍ به اوس مونږ څنګه پیدا کوو مه خفه کېږه سړیه بېګاره لاړ شه کوڅه په کوڅه وګرځه کیدای شي چېرته به میلو شي او کله چې شپه شي نو جمال د چیلۍ لټولو دپاره په کلي کې کوڅه په کوڅه ګرځي او بیا لږ ساعت پس جمال هغه چیلۍ د ککي بدماش په کور کې وویني یاره ښځې چیلۍ خو پیدا کړه خو هغه خو د ککي بدماش سره په کور کې وه دنه به یې څنګه راولو دا بیا لغم دی دا دې سوی پیدا شوه چې چیلۍ دې پیدا کړه نوره اسانه ده د هغې مالې طریقه راځي مو نه دا څه وې ښځې څه طریقه ده دا واله دا مته به ککي بدماش ته ورکړي وی تا درله جمیلې رالیږلې ده السلام علیکم وعلیکم السلام ککي خان څنګه وایه که نه ښه یم خبره کوه یاره ستاسو چې کوم هغه جمیله جینۍ خوښه ده زه هغې رالیږلې مو وي دا مټۍ هغه له ورکه ورته وی چې وخوره
داسې لکه په رښتیا وې چې جمیلې درکړې ده د هغې د لاس خو زه زهر هم خورمه ښځه نو بیا خو ترې واخله ته را چې یو دانه ترې وخورمه چې څنګه ده ښایسته ده که نه او دغسې ککې بدماش بېهوشه شي او جمال د هغه د کور نه هغه چیلې واخلي او وتښتي. یاره ښځې ستا پلین کار وکړو ښه دا غوره چیرې مې ترې درله راوسته او کنه سړیه به سبا به چودري له بوځي او باقي پیسې به هم ته واخلې چې قرض دې ختم شي. او دوی دا خبرې کوي چې په دې کې اچانک چیلې هغه د سرو زرو دوه پچې وکړي. دوی دواړه چې دا وویني نو ډېر حیران شي او دوی ته هم د چیلې هغه راز ښکاره شي. یې سړیه دا وګوره دې چیلې خو د سرو پچې وکړي دا وګوره که نه. او که نه زه هم حیران وم چې د دې وړې چیلې چودري 2 لکه روپۍ انعام ورې ورکوي دا خبره ده. بس دا چیلې به تې بوږ ته ایساره کړو او پیسې به له یو سوی پیدا نه شوه چیلې. یاره چودري صاحب دې خاوند مې د نه 1 لک روپۍ اغوښتې وي او هغه چیلې پیدا نه شوه نو دا واپس واخلې. او که نه چیلې پیدا نه شوه یاره رحیمه ستاسو خیال دی چې دوی رښتیا وي ما ته خو په دې دوانو کې څه چل ښکارېده. How can a children say matam se chelkari? ته به د شپې د دوی کور ته لاړ شو ماله به دې خبر راولې. او بل طرف ته ککې بدماش هم ډېر غوسه و. ګلخانه لاړ شه او هغه سړی ماله پیدا که چا چې ما نه چیرې وتښتوله بس نه که دا د اوس ورپسې ورځم په یو منټ کې به د لاس پیدا کړم. او دغسې یو طرف ته د جمال کور ته رحیم روانو او بل طرف ته ګلحان. او څه وخت پس دوی دواړه د جمال کور پیدا کی. ها نو به دا سړی دی ها ولې به اوس په درته ککې بدماش چلغی. Zamti Chaudhry to wem chile who this rakor gida da hore do kabas di. Chaudhry seb zohara hazu havun pasitulum. Chile ha wisara pakor kiwa tate dru widu. دا د سروبي رحیمه راځه چې پوله ستووایو د غلا په کیس کې به ګیر کړو. او دې نه پس چودري او رحیم تانې ته لاړ شي او پولیس ته ټوله قصه بیان کی او بیا یو 2 پولیسان د چودري سره د جمال کور ته روان شي. بل طرف ته ککې بدماش هم ډېر غوسه وي. ګلحان د ځان سره کی او هغوی هم د جمال کور ته روان شي. او لږ ساعت پس ککې بدماش او ګلحان د جمال کور ته لاړ شي. ښه دوکه بازه وایه اوسه تا ما نه چیلې پټه کړې وه یاره جي ماف مې که بیا به داسې نه کوم. نه نه پرېږدم دې نه ولم دی. او دوی دا خبرې کوي چې په دې کې چودري او رحیم سره د پولیسانو هم راشي. دا چیلې ستاسو نه زما ده او اوس په تاسو ټولو ته ستاسو سزا میلاویږي. پولیسانو ګورئ ستا ورشئ ګیره کې. رحیمه زه نن ډېر خوشحاله یم دا چیلې ماته ستا د وجې میلاو شوه. وایه سار باندې دې چې پوره کړم. Yara Chaudhry seb tausta ho patadano zama pazroho da wadar mandino. دې نه پس چودري رحیم له وادو کی او د رحیم د زړه ارمان هم پوره شي. او بل طرف ته هغوی ټولو ته د غلطو کارونو او د لالچ سزا هم میلاو شي.